شکر د ایمان لرم نور د ژوند قرآن لرم نور د ژوند قرآن کچیرتا یو کس نیت د جمعې د مانځه کوي نو په فرضو کې به څنګه نیت کوي او په سنتو کې به څنګه نیت کوي نو جواب دا دی چې نیت د فرضو په کار دی جمعه پکې یادول په کار دی او چې سنت کې نو د سنتو نیت په کار دی او جمعه پکې یادول په کار دی معنا دا ده یو سړی 2 رکعاته د جمعې فرض کوي نو داسې به وایي چې نیت مې کړی د زړه د خلاصه 2 رکعاته فرض لمونځ کوم د جمعې او که سنت کې نو بس 2 رکعاته یا 4 رکعاته سنت کوم د جمعې نو جمعه یادول پکې بهتر دي او دویمه پوښتنه داسې شوې ده که چېرته یو کس وي او د هغه نه د جمعې لمونځ لاړ شي نو دا به وروسته بیا څه کوي نو دا به وروسته د ماسپښین لمونځ کوي یوازې د جمعې دغه 12 رکعاته په ده باندې بیا نشته د ماسپښین لمونځ دی ورباندې او دریمه پوښتنه دا چې په زنانو باندې د جمعې لمونځ شته که نشته نو په زنانو باندې د جمعې لمونځ نشته خو که چېرته د زنانو دپاره د جمعې د لمونځ انتظام وي په حیا او په پرده کې لاړه شي او مناسب موضوع ځای وي نو غاړې خلاصېږي او لمونځ یې ادا کېږي او اخري پوښتنه دا شوې ده چې که چېرته چې د جمعې خطبه د 2 خطبو په منځ کې ځینې خلک دعا کوي نو دغه دعا په ژبه باندې کول درست نه دي البته په زړه کې دعا که چا وکړه نو ګنجایش شته دی خو په ژبه باندې به دغه حالت کې څه نه وایي بلکې سکوت به اختیاروي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته